د غزني د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په مرکز او ولسوالیو کې له 100 بزګرانو سره د جوارو د اصلاحي تخم مرسته وکړه او دوی ته یې یوه اندازه انبار او نغدي پیسې هم ورکړې. امروز ریاست زراعت برای 20 نفر دهاقین پیشقدم در مرکز و ولسوالی‌های اندر، دهیک و خوجاومری توزیع تخم‌های اصلاح شده جواری را برای دهاقین توزیع نموده است. د کرنې رئیس له بزګرانو وغوښتل چې دغه اصلاح شوی تخم د اړوندو کرنیزو معیارونو مطابق وکري. که چېرته تاسې دغه تخمونه دغه قطعې په ښه طریقه باندې رواج کړئ، د موږ ریاست ژمن ده چې په آینده کې هم حق د اولیا تاسو دهاقینو ته درکړي. کروندګر د اصلاح شوو تخمونو په مرسته خوښ دي او د کرنې برخه کې له اړوندو مسئولینو د لا زیاتې همکاري غوښتنه کوي. جواری را کشت کنیم که چی نتیجه میده. ما خواهش داریم که قضیه قانون کمک کنن در کوت و در چیزایی که کشت میشه. د اوبو کمبتیا ده، مرضونه ما هم په فصلو باندې سته، هغو ته باید دوا راکړول شي. ما اینمی خواسته داریم که کرما کمک شود در حساب تخم و در حساب بعض مواد و کود و چیزا، به خاطر که اقتصاد مردم ضعیف است. باید وویل شي چې غزني ولایت کې اکثره خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. بزګران وایي ورځ تر بلې کښتونه د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. کرنیز کارپوهان وایي اړتیا ده چې باراني اوبو مهار شي. حکومت دې له کروندګرو سره د اوبو لګولو په عصري سیستم ترویجولو کې همکاري زیاته کړي.